یوه ټوټه مسحه راوړي. مسحه د مسوح مفرد دی. دا د اور کفنونه دي. نو د اور په کفن کې به یې واچوي او د تعذیب او د رټنې لپاره به ورته ووایي د الله تعالی عذاب ته راووځه. هغه به د ډیرې بدبویې مردارې په څیر راووځي تر دې چې د ځمکې دروازو ته یې راوړي. نو ووایي دا څومره ډیر بدبویه دی تر دې چې د کافرانو روحونو ته یې راوړي. د حدیث په نسائی کې موجود. الله رب العزت په سورة آل عمران کې د 109 آیت نه تر 101 آیت پورې د شهیدانو په اړه فرمایي: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. د هغو کسانو په اړه د عامو مړو ګمان مه کوئ چې د الله رب العزت په لاره کې شهیدان شوي دي، بلکې دوی ژوندي دي چې د خپل رب په خوا کې ورته روزي ورکول کیږي. په هغو نعمتونو خوشحاله دي چې الله تعالی ورته د خپل فضل نه ورکړي دي او د هغو کسانو په اړه زیری اخلي چې تر اوسه ورسره پیوست شوي نه دي. د دې خبرې زیری اخلي چې پر دوی به هیڅ ویره او خفګان نه وي. د الله تعالی د نعمتونو او فضل زیری به اخلي او د دې خبرې زیری به اخلي چې الله تعالی د مؤمنانو ثواب نه بربادوي. یستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله رب العزت په دې آیتونو کې د شهیدانو فضیلت، د شهیدانو کرامات او د الله تعالی هغه فضل او احسان بیان کړی چې دوی ته یې ورکړی دی. او د دې په ضمن کې ژوندو ملګرو ته تسلي او صبر ورکول او د الله په لار کې د جهاد لپاره تیاری او شهادت ته وړاندې کېدو بیان هم شوی دی. ولا تحسبن الذين قتلوا، د قتلو معنا دا ده چې د الله په لار کې له دښمنانو سره د جهاد کولو پر مهال وژل شوي دي. امواتا، د امواتا معنا دا ده چې ستاسو په زړونو کې دې رانشي چې ګڼې دوی مړه شول او ختم شول، چې د دنیا له خوندونو او نعمتونو بې برخې شول، بلکې دوی د الله تعالی د